ابا مې ویلي ویښته دې وایي جوړ که لوپران سوي دي اوس یې زه هغه کومه اره کومه ارکې دا اره کومه ده دغه مدیر صاحب سره ده کوم یو مدیر د اتاق دفتر سره ده ته راشه نوابه دا څه شی دي دا څه دی دا د چوخي شربت ده ټوخي شربت نه دی او د چوخي شربت ده او دا څه شی دی دا د ټوخي د شربت خور ده ویښتان دې ډېر واړه کې که لږ ویښته مې لکه نیم متر یې واړه کړي نیم متر یې واړه کې او اوس څونه دي اوس به 2.5 متره دې دا یو بچی څنګه ونیسئ هغه ګوډه سوې ده ولې مین الوزولې ده کله پرون سبا پرون سبا پرون دا اوس کومه ورځ شوه هغه یو ګونجه سړی ورته راغی وایي مبارک دې سه مبارک دې سه هماغسې وایي هماغسې ژبه کې راته ووایه هغه خو هغه کاپیري زه به ده نه مې ده زده لږ لږ دې زده دی زه نه مې چې زده مې وایي په دواړو سترګو به مې درته ویلو نو دلته چیرې کوي دا دواړه دا دواړه چکر ته راوتي دي نو چکر دلته خو ناست دي که نه چیرې کوي خو ناست دي موټر شماري موټر شماري ټولګوړي مې راوستل خو د کاکا د لور واده و هغوی ته پاتې شول نه تېره ورځ بانې کې کار یې کړی کار 200 افغانۍ ګټلي دي چا دې 200 نه دي ګټلي تو نه پوښتنه وکړه څو دي ده خو یې له 300 میله ګټلي که نه 200 پوره شوي نه دي لا نه څو شوي دي 300 ایله ګټلي دي نوابه زه در باندې ګران یم که دا د مخلص په خدمت کې دا کم مینوال چېرته لیږئ نو چټکې تیاره کې به یې ولیږو بس سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر ښایسته کابل او ښایسته یوه جنتي وطن دی او نن موږ راغلي وو چې په کابل کې دغه ښایسته کابل ننداره هم در باندې وکړو په ضمن کې نواب خان مو پیدا کړی دی او نواب خان سره هم ټوکې ټکالې وکړو درنو ملګرو راځئ نواب خان نن سلمانۍ ته راغلی دی یا حمام ته راغلی دی هلته به ګپ شپ ورسره کوو ټوکې ټکالې ورسره کوو چې څه کیسه ده ولې راغلی دی تاسې راځئ نواب خان خواته ورځو نو عزیز خانه ته زما خواته راشه سړی هلته دی ښه نو ته راځه سلام علیکم صدقې جوړې نواب خان او مخلص صاحب ستړی مې چې جوړې ته دې مو ویښته قیچي کوې ولې د ما ویښته قیچي سوي هغه غټ سوي وو ابا مې ویلي ویښته دې وایي جوړ که لوپران سوي دي اوس یې زه هغه کومه اره کومه ارکې دلته اره کومه ده دغه مدیر صاحب سره ده کوم یو مدیر د اتاق دفتر سره ده اتاق دفتر سره ده ته څه شی لګې ویښته قیچي کومه نو دلته مدیر څوک دی هغې نه د دغه مارکیټ صاحب د دې مارکیټ صاحب دا مارکیټ دی که دکان دی دواړه خور ورور دي خور ورور دي ښه ښه ویښتان دې ډېر واړه کې که لږ ویښته مې لکه نیم متر یې واړه کړي نیم متر یې واړه کې او اوس څونه دي اوس به 2.5 متره دا مشکو دا مشکو هغه چونډې کومه ولې چونډې کې خو ناست پې ومه راکوږ څه کنه نو داسې سیده که چې کوږ شو داسې برابر بیا مې بېرته راښویوي ښه ښه نواب خانه تاسې دلته چشته راغلي وئ انګورو ته غلو د موږ انګور هم څه پټ کړی کله هم پټ کړی ولې هغه ما سره چې غږېده یا بل جوب کې واچول کله هغه بله ورځ نه پرون ورځ بله ورځ نه پرون ورځ لیونی څوک لیونی ده لیونی ویښته اره کوي نو چیه کوي او ویښته غټ سوي دي که نه ابا مې وایي غټ سوي دي کور کې د نور ونه وینم اما چې تا ته یو شامپو ښودلی وه یو تیل مې ښودلی و چې هغه لګوه پې
انشاءالله قوي به یې ویښته دي او تا ویلې چې په چکو شي وهیم بیا نه ایسته کېږي آفرین ابا مې وې نه وهې ولې من که روی تیراره نسته بیا په چیقی چیقی ښه یعنې دومره قوي کېږي هغه تیل دې استعمال کړل استعمال مې کړه خو پټ پټ لابانه مې پټ پټ چرګې ته مې استعمال کړی چرګې ویښته اوس نه لرې کېږي کلک کلک سوي شیشه داسې داسې ولاړ دي اوږده سوي دي ورځ په ورځ نیم نیم متر اوږدي دا څوک ده دا دې څوک راوستی ولې هغه ستا ملګری دی ملګری مې داسې غوږ د ما چرګو باندې دروغ وایي نه بابا فلم بوکس والا دی دا فلم بوکس والا ده بیا هم شوروي تاکس لیږي مخکینی کیسې اوس چېرته دی بېرته راغلی و ولې کاروبار وای نه و په خارج کې کاروبار نه و د څه شي خارج نو ولې هغه ته تللی نه و کار پسې هغه خو وروسته تللی و خارج ته خو نه و تللی کار یې ونه کړو نه داسې کار وکړه دلته کښېنه ویښته به ورته جوړ کړو په څه شي جوړی ودرېږه لور خو اوزګار سي که نه کومه دی لور هغې نه هغه باندې لګیا ده هلته لګیا ده او هغه استاد یې انډیوال دی و داسې ښه سړی و ما ته یې ته مې فلم بوکس کې لیدلی ما بیا ورته وخندې خوشحاله شولې و زه یې فلم بوکس کې لیدلی او هغه دی رښتې جبلات ته ځو او جبلات اتولنګو کې هم چوخېږو دا څه او تا خو چرګوړي بیا نه دي راوسي دا ځل درنه خفه کېږي ګوره هغه چرګوړي مې راوستل خو د کاکا د لور واده و هغوی ته پاتې نه ته هره ورځ بانې کې بانې نه کوم چرګوړي څنګه ستا په بسته کلي کې کله واده نه کېږي چې ته پاتې شي هره ورځ د چرګوړو واده یي ولې خو وای نه ځو که نه په کار سومه ورته داتې مرورې سوې مرورې سوې او بله ورځ یې دروغ څه ویل یو خبرې تا ویل چې کالي خیرن دي خیرن و که نه نه بیا ما ستا د ابا نه پوښتنه وکړه هغه ویل چې نه پاک کالي نه کالي خیرن و تپه یې کړې وې نه و کړي نوابه کړې وې که زه دروغ یم دغه نه پوښتنه وکړه دا څوک دی دا مې خپلوان ده دا څه کېږي دا مې دغه دوکان کې اوس ولیده ښه خپلوان یې دی او اوس یې دغه دوکان کې ولیدو د دې خبره صحیح ده موږ ټول د یوې کلمې ورونه یو که نه او بل افغانان یو داسې دې ورور دی څوک افغانان دي دا موږ تاسې نه زه یو خو نواب یم نه زه نواب یم افغان نه یې زه نواب ابا مې ویله ته نواب یې ښه نو ابا خو دې نواب درته نه دي ویلي که نه نواب خان درته ویلي ته ولې ویل نواب یم خو خان یې ورزیاتوي که نه لکه شوروا چې واچوي او غوښه یې پسېره پرې واچوي اوس نواب ښه دی که خان نواب ښه ده ولې خان خو اول نواب ښه ده دوه مې شاته لمن پسې ونیسي خان ښه نوابه او وی دا څه ویې ته تا ما ته یې تیز تیز غږېږه ښه نوابه هغه فلم بوکس کې تا چې لیدلی و او که نه فلم بوکس کې مې هر شیان لیدلي و کویلا فلم یې چېرته کتلی و کویلا نه دی کویلا یو د شاهرخ خان فلم دی هلته چی یې ویلې نوابه درته چا ما ته نه دي ویلي هغه خپلو کې سره لګي خپلو کې ویلې هغه یو ګونجه سړی ورته راغی وایي مبارک دې سه مبارک دې سه هماغسې وایي هماغسې ژبه کې راته ووایه هغه خو هغه کاپیري زه به ده نه مې ده زده کړه لږ دې زده دی زه نه مې سیزده مې وایي په دواړو سترګو به مې درته ویلو خو زه لږ یې ووایه لږ سیزده مې وایه درته ویلم بیا مې نه خفه کولې تاسو خو میلمانه یاستئ یا که نه هغه انګور مې سېرته راپټ کړه زمونږ کور کې دروغ ولې وایې هغه خو ما خپله راغستي وو ماما دې راته راکړي هغه د ګنډې مې هم تا وخوړل ګنډه باندې مې څه منډلي دا ملګري به اوس څه وایي چې دوی رښتیا خوړلي دي موږ وریجې هم نه دي خوړلي موږ کره د انګور سي وخوړه راپټ مې څه کړه بیا هغه مامرمین چې ویلې وایي شومتالوم راته راوړه بیا مې هغه هم ورته راپټ کړل دې ته ګوره وله ډیلا کې وله اورې څوک ولمه ډیلا کې وله غټې خبرې کې چې درسو چای نه راوړي ته ما ته اوس انګور راوړي د ټوی مې ویلې باندې کښېنئ چای به هم پټ درته راوباسم بیا مې ابا ګیر کوي که نه تاسو ته مې څو دفعې ویلي بوتل کې مې منډي ولې حاجي اسمت چې ویلي و چې دې ته چای هم راوباسه ډوډۍ هم ورته وکړه او یخ شی هم ورته راوړه یو سخته وي چې تا چی راونیستل خو یخې اوبه مې راوړې که نه او ګیلاس مې هم راوړ ښه نه به زه تا ته یو چای ښیم ته یې وګوره دا چی دی ښه دا چی دی دا خو دلته دوی خدای د چای ورته وایي او موږ بمبه ورته وایي اوبه ترې راباسو ته وباسه داسې نه ماتې کومه څې راوباسم اوبه دا ګوره داسې کېږي موږ هم مغه ټېل وهو را ټېل وهو بیا اوبه راوځي همغه بمبه داسې نه بابا داسې ویښتو ته ګوره اوس مې کوو ویښته مې اوس جوړومه بیا خیشتېږي وایي بیا کار پکې نه کېږي ښه څو هفتې کار دی په دې ویښتو کې دی د چی شي یافته ګل هفته ګل نه څو ورځې کې به دا ویښته دې جوړ شي
دی خو یو ورځ کې انشاءالله جوړېږي. نه یو ورځ کې چېرته جوړېږي؟ یو ورځ کې چېرته کور جوړېږي؟ نه جوړېږي. نو یو ورځ کې به ویښته څنګه جوړ شي؟ نو خدای زه دی وایي زه پاره درته جوړوم. ها ورور ستا نوم مبارک؟ نواب خان. عتیق الله. تا نه پوښتنه مې نه کړې. عتیق الله دلته څنګه راغلی؟ دلته دا دکان دی ما ده. دکان ستا دی؟ او دکان د دې ده. دا خو داسې قار لګېد لکه غوسه چې غوسه یې که څنګه؟ نه غوسه نه یم، ښه خوشحاله یم. ښه خوشحاله یې؟ نواب مې ولید بیخي خوشحاله شوم. او ما مو لیده زه هم ډېر خوشحاله شوم. دوی دفتر ته راغلم. دفتر ته خو فرېده پیسې ورنکړې ښه. چاته؟ دې ته ورکوم 15 روپۍ نورې ورکوم او 20 نورې او 2 روپۍ نورې. میولان نه دی؟ میولان خو مې دا میولان بیا پیسې څنګه اخلي تا نه؟ خدای بیا کور ته قطق پې اخلي. قطق دا نور کارونه کوي که نه؟ کوم کارونه کوي که نه دلته؟ نور کار دی نه کوي. ولې نه دغه کوي؟ ویښته جوړوي. هغه ویښته جوړ نه کړل؟ هغه بیل کور لري، دی بیل کور لري. تا به سار کار کړی که نه؟ بس ښه ده ګزاره هم کړې ده اوس هم. هو ګزاره یې کړې ده. د اوړو پیسې ګټلې دي، د ترکاري پیسې ګټلې دي. خو ګزاره به یې کړي، کار خو یې نه ده کړی. دې سره څه کار یې کړی؟ کار 200 افغانۍ ګټلې دي. چا؟ دې 200 نه دي ګټلي. تو نه پوښتنه کوړې څو دي؟ ده خو یې له 300 میله ګټلي که نه. ها 200 پوره شوي نه دي لا؟ نه څو شوي دي؟ 300 ایله ګټلي دي. نوابه او زه در باندې ګران یم که دا؟ دواړه را باندې ګران نه یو دواړه یو خیر دی را باندې ګران ده. یو نوابه زه دې ګورم دغلته پرېږدمه بیا. کوم هلته مې پرېږدي؟ ویښته به مې څوک جوړ کړي؟ ویښته خو دا جوړوي، ولې زه خو ویښته والا استاذ نه یم که نه؟ خو دلته مې ده ته خوشکی هو که نه؟ زه نو بیا په چیش کې لاړ سمه. ته بس خپل موټرک دې راوله زه پکې ګرځه. هغه مې رنګ کړی ده دا خرابي. څنګه رنګ دی؟ پروس کال یې رنګ کړی، اوسه پورې هماغه رنګ دی. بیا خرابېږي. عزیز وایي زما موټر وایي ته واخله، ستا موټر به زه واخلم. زه نه خرڅوم. راچې ځو ته راځه. نه زه نه خرڅوم. ته خو یو قدم راشه دې خواته. ورور مې شه ورور. نه خرڅوم. مې خرڅوم داسې ګپ درسره لګوم، داسې بار وځو بار. بار کوم ځای ده؟ ته راځه دلته ګرمي دې شوې ده، داسې بار دې وباسم. ته راځه ځئ نوابه زاځی دې خوښ شو؟ دا دوا خرڅوي. دا دوا نه خرڅوي ځه. ای نوابه دا ځای دې اوس خوښ شو؟ کوم ځای؟ دا ځای نه خوښ مې نه څه. ولې دې خوښ؟ دلته موټر ډېر دي بیا مې وهي. موټر خو څوک نه وهي. وهي مې مخکې مې یوه سړي ته خپاخه بیرته کړله. ولې؟ ویې واښه موټر نه یې دې واخله. دا په پزه باندې ټېله کړ. نه یې دې ټېله کړې. ته مخ ته مه ورځه بیا دې نه وهي. ما ولیده که نه. نه اوس کوم موټر ښه دی؟ دې کې کوم یو موټر ښه دی؟ یو هم ښه نه ده، دماغ ښه یې ده. نه دا کوم موټر دی؟ دا تل د لږ راشه. دا زیړ موټر ده. زیړ موټر دی. دې دا یو خپچې څنګه ونیسې؟ هغه ګوډه سوې ده. ولې؟ ما یې نالوزولې ده. کله؟ پرون سبا پرون سبا پرون. دا اوس کومه ورځ شوه؟ دا بل پرونه نه او هغه بل پرون، هغه شاته پرون. شاته پرون. نو دا راته وایه چې اوس ډوډۍ خوړلې ده که نه؟ ډوډۍ خورې؟ چی خورې؟ ډوډۍ او پالک او بانجان او دغه شیان. ښه دا شیان خورې؟ ته راځه چې باندې خورم اوس ښه؟ السلام علیکم. چې خاص دی خیرت. ته راشه نوابه دا څه شی دی؟ دا څه شی دی؟ دا د چوخي شربت ده. ټوخي شربت نه دی؟ او د چوخي شربت ده. او دا څه شی دی؟ دا د ټوخي د شربت خور ده. نو ته چی کوي دا دواړه؟ دا دواړه چکر ته راوتي دي. نو چکر دلته خو ناست دي که نه؟ چی کوي؟ خو ناست دي موټر شماري. موټر یې شماري. ورور ته څنګه یې؟ ښه نوم مبارک؟ ذبیح الله ده. ذبیح الله د کوم ځای؟ سروبي ولسوالۍ. سروبي ولسوالۍ. سروبي دې لیدلې ده؟ او کوم ځای کې ده؟ خدای او دلته څنګه راغلی؟ دلته هم چا سره کار دلته منتظر یې هغه سړی راځي. کومه دی ویښته جوړول؟ ویښته دې جوړول؟ نه همداسې هلته یې لیدلی یې؟ هلته یې لیدلی. ښه نو بېرته ځې سروبي ته؟ نه هلته یې مونږ کور دلته ده شیوکۍ کې. چا ته منتظر یاست. ښه د نواب خان خبرې دې خوښې شوې که نه؟ او ښې وې. مخکې دې لیدلی و چېرته؟ هو لیدلی یم. لیدلی دی؟ مخامخ چې دې ولیدو خوشحاله شوې؟ او زه ډېر خوشحاله شوم. چا ته خوشحاله شوې؟ مخامخ مې سې ته ولیدې. زه دې ولیدلم. زه در باندې ګران یم که نه؟ اچرګوړي خدای سته. ته راځه در سره خبرې کوم. نوابه زه تا ته یو چی اخلم ښه؟ نو خوشحاله اوسې. الله دې سلامت لره. مونږ بېرته ستا دوکان ته درګرځو. صحیح دی؟ نو خوشحاله اوسې. مونږ بېرته ستا دوکان ته راځو او دا خپرونه پوره کړو.
ځکه د نواب خپرونې خو مینوال غواړي. زه بیا بېرته راځم ویښته مې جوړوم. د دې خدمت کې هم نواب خواره مې سي ایمانداره سي جنتونه دې نصیب کړي. ښه نو ته راځه چې ورځو صحیح دی. کومه سي ورځو؟ ترشه موټر مې وهي دی. نه دی وهي زه ما نیولی ته راځه. ښه نو ورځو ته راځه نو به دا څه شی دي؟ دا پېژنم دا څه شی دا د موږ هګۍ خورو. داخلي نه د موږ هګۍ سرې دي دا سپینې دي. دا هم سرې دي که نه دا به دا څه شی دي؟ په دې باندې خو هغه لیکلي دي. څه لیکلی دی؟ چې د شوروي نه راغلي دي. شوروي نه دا نه دي راغلي. کوم ځای نه راغلي؟ افغانستان کې جوړ شوي دي. افغانستان کې جوړېدې هغه کمالته ده نو ماشینونه یې کمالته دي. فابریکه یې؟ هو فابریکه به یو ځای کې وي نو فابریکه نه ده دا چرګ هګۍ دي. هو دا پخوي راته ډېر ښه سړی دی. نه بابا ښه دی خط لیکلی لوستلی خو شي که نه. هو دا څه لیکلي دي؟ کم دا ویلې په منډه باندې سړک نه وانه وړی چې بیا موټر وهي. داسې لیکلي دي؟ کومه داسې لیکلي دروغ ولې وې؟ دا چې لیکلي دا شنه شنه. دا خو یې داسې نه دي لیکلي. نو چې لیکلي دي؟ ته یو ځل یې وګوره چې لیکلي دي هلته. دا یو د ژوند د لا غوره تجربې لپاره نواب خان سره خبرې اترې وکړې. د ژوند تجربه غورې واچوئ لاسونه. ښه صحیح دی راځه. نوابه ته راځه داسې ورځو ته راځه دغسې نه ته لږ راشه ته راځه. نوابه دا لاره نه ده دا موټر دې ونه وایي ګوره دې خواته راشه په بله لانجه وغانه وړو. دا لاره نه ده دا تولنګو ته تللی ده. تولنګو ته تللی ده؟ هو تولنګو ته. او دا لاره؟ هو دا هغه ته تللی زموږ کور ته. چېرته؟ زموږ کور ته ماشینیاو ته. ښه دا ستاسې ماشینو ته تللی ده؟ آفرین وره ته تا ته څه چا وښودله دا لاره؟ ما ته مخکې هغه فلم بکس والا وښوله عزیز فرمان. ښه اوس داسې ووایه که نه کانګو والا کیسه څنګه ده؟ کانګو والا هو هغه د هغه سړي څه نومېږي؟ کانګو ته چې شیان لیږو. هو که نه همغه اوس چا ته ووایم؟ دغه مینهوالو ته ووایه که غواړئ چې د نړۍ ټولو هېوادونو ته خپل اموال او اسناد په چټک او مطمئن ډول واستوئ نو مخلص مو په خدمت کې دی. د مخلص په خدمت کې دا کم مینوال چیرته لیږئ نو چټک یې تیاره کې به یې ولیږو. بس زه صحیح ده ډېره مننه. وعلیکم سلام. درنو لیدونکو د نواب خان په خبره تاسې پوهیمه دی وایي چې که غواړئ چې د نړۍ ټولو هېوادونو ته خپل اموال او اسناد په چټک او مطمئن ډول واستوئ نو له موږ سره پاتې شئ او موږ ستاسې دغه اسناد او اجناس د نړۍ ټولو ملکونو ته رسوو. نو را سره وایي دغه خپرونه مو وکتله نور به خدای په اماني واخلو لاړ به شو. نو چېرته دوی به هم را سره ځي؟ نه یوازې ما او تاسو. ښه صحیح ده. وعلیکم سلام په مخه مکه. اوس خدای په اماني واله د خدای په امان په مخه مکه. الله مل شه ورته. الله مل اوس تولنګو ته ځو. تولنګو ته ځو ځه نو الله دې مل شه. خدای خله ډېره مننه درنو ملګرو چې را سره وایي. موږ د جلال آباد ته ځو. تاسې په لایزال څښتن ته لاس بارو هر چیرې چې د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ. الله په امان.